هوښیار استاذ هغه نه دی که هغه دیني دی او که دنیوي دی چې دی یو طریقه یې جوړه کړي بس که خیال هم کړی دی یعنې تاسو کې به ډېرو په سکول کې او په مدرسه کې سبق ویلی نو هلته په موږ باندې داسې استادان بس پېښ شوي چې بس هغه به دقه شان ناست او چې څنګه به کلاس ته رالو بس په بورډ باندې به یې لیکل وکړو اوږده پړپړه به یې راته ولیکله او بیا به وي دا لیکئ شابه او دا به بیا راځي پر روان امتحان د هغه به دغه طریقه وه نه به موږ د هغه په راوتو پوه شو نه به په وتو پوه شو چې د دې وایي څه د ده لیکلي څه دي خو بس کار هم دا دی چې بس کامپي راواله د هر څه لیکه لاسونه به یې راله ستړي کړو هر څه لیکه او هر څه لیکه یو نیم استاذ به راغی هغه به داسې ناشنا خبرې وکړي داسې ناشنا طریقه او په دې کې به ټلۍ ووالی شو چې پیریډ ختم شو او زموږ زړه به نه کېدو چې دا پیریډ ختم شو چې دی موږ سره ناست ده موږ ته یو څو خبرې نورې وکړې هغه به داسې کمالي انسان و هغه به داسې په ښایسته طریقې سره سړی پوه کړو چې دا اوس په کومه مرحله کې دی دا ځوان دی دغه ماشوم دی دا جنۍ ده دا بوډۍ ده دا بوډا دی دا مشر دی د هر چا د پوه کولو ځان له یو طریقې داسې خو نه دی چې ته ورودانګه او چې څه دې ووایه هغه ووایه دغه شان د علما یي یعنې ګوره یو دی معلومات جمع کول دا جدا خبره ده یو ده د دې معلوماتو خلکو ته راویسته دا بله خبره ده کله ګوره الله یو سړي له دا ورکړي چې معلومات یې ډېر جمع کړي خو دا طریقه ورسره نه چې دا معلومات دی د دنې نه راوباسي او دې خلکو ته یې وښایي دا طریقه ورسره نه کله یو عالم په علم کې کمزوری یعنې معلومات یې لږي خو تکړه په دې کې هغه لږ چې ورته سید دی هغه هم خلکو ته بیان کړي دي او دا د تکړه عالم استاذ پلار مور مشر دا د ټولو دا طریقه پلار مور هم دا طریقه ده یو نیم پلار مور چې بچی پوه کوي مړوي رات دی خوا که چې دله زه دا مخ ووم چې دی یې زده کوي که نه یې زده کوي دا خو څه طریقه نه شوه چې مخ ووم دی یې زده کوي که نه یې زده کوي په یو داسې طریقه باندې ده ته یې زده کړه چې دی ټول عمر لا کړی ده په زړه کې پاتې شي او ده کې بیا هم یو شوق وي چې تا سره کښېني چې زه د پلار نه نور څه زده کوم د دې مور نه نور څه زده کوم